د خوست مرکز متون اړوند د میلمه کوټ بڼ چې د رغونې چارې د شاه محمود خان د واکمنۍ تر دورې رسیږي. که څه هم تاریخي ارزښت لري خو اوس یې هغه پخوانی ښکلا او رنګ بایللي. یاد بڼ ته د نږدې سیمو اوسیدونکو او د تفریح لپاره راغلو ځوانانو روحي ته وویل چې دولت او د بڼ مسؤله کسان د یاد بڼ مناسبه ساتنه او پالنه نه کوي، ځکه خو د بڼ ونې، نیالګي او شنې ساحې د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي او هم خلک په خپل سري ډول د بڼ ونې پرې کوي او په بازار کې د پیسو بدل کې پیري. مثلا دا باغ چې دی ډېر نیمګړتیاوې لري. مخکې مثال هر څوک چې راځي په ازادانه ډول دې ځای ته راځي. په دې کې کوم ونې چې دي مثال داسې خلک راځي چې هماغه ونې وهي په خپل سره باندې شنې ونې وهي، بس هماغه د باغ ښکلا چې کومه ښکلا یې ده هماغه د نه د مخ وړې ده. نه مندتې کېدې، نه مڼې کېدې، نه لوچې کېدې. په وخت کې هر شی کې وو، تلیفون وخت نه دولی یو شی نشته ورکې، خالي یا لوکاټ مالوکاټ یې پوتې دي بوخ کې چاته په اجاره ورکړله شي چې ښه بوخ کې وکړي، سبزي کې وکړي، یو شی خو کې وکړي. د ونو ساتنه په هېڅ ډول نه کېږي. دا ځکه د بوخ کې یوه ویاله تېره شوې ده چې هم کوزه تقریبا زر تجربه مځکه ځینې لاندې ده، هغه خلک اوبه راولي دلته دې ځینې وتړي ونه پرې اوبه کړي. نو که اوبه راغلی خلک یې راوتړلې د کوزه خلک یې هغه اوبه باندې دې ونې پڼه کوي، که رانغلی دې خپل قرار ناست نه اخلي. اوس چې راځي ځوانان ډرېږي، 2-3 نفره نشي راتلی. اگر دلته 40 نفر ناست وي، نشهیین ناست وي او نشې کوي، څوک راتلی نشي. د بڼ د ساتنې او پالنې مسؤلین یادې ستونزې مني، خو وایي که دولت ورته د اړتیا مناسب امکانات په واک کې ورکړي دغه ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. ستونزې خو موږ د باغوانانو زیاته ستونزه لرو چې ورځ یو باغوان لرو چې صرف تعمیر ساتلی شي، ټول باغ ساتلی هم نه شي او ابیاري هغه پرېږده. بل مشکلات موږ د اوبو دي چې موږ دلته پخوا یو بربه لرله خو هغه اوس د منځه لاړه ده. د ویالې د اکثره یې منځه لاړې دي، خوړونو کې اوبه نشته، کنې مخکې به د ویالو اوبه غیر تللې دي باغ. یو دا دیوال ده چې موږ ته ډېر تاوان له دې طرف نه رسېږي، دا دیوال ورته جوړ کړي. بل لوری د خوست ولایت مقام روحي ته خپلو خبرو کې وویل چې دوی د میلمه کوټ او ورته نورو ارزښت لرونکو باغونو د بیارغونې او شته ستونزو د حل په موخه په هر اړخیزه طرحه کار کوي. د دوی په خبره په دې اړوند یې د کرنې ریاست ته هم ځینې سپارښتنې کړې. د میلمه کوټ باغ واقعا چې ارزښت لري او موږ هڅه هم دا ده چې دا په یو تحقیقاتي فارم باندې بدل کو او ترڅنګ د خوست نور 4 باغونه چې اساسي ارزښت لري د هغې لپاره په نوي کال کې بودیجه پیدا کو، بالاخره د چردوالۍ او د دې باغونو د بیا رغونې دپاره موږ بودیجه پیدا کو او یوه داسې طرحه جوړه کړو چې وکولی شو په لنډ وخت کې او په اساسي توګه باندې د دې باغونو رغونه ترسره کړو. پر همدې مهال د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شاه وایي چې د یاد بڼ د بیارغونې او شته ستونزو د حل اړوند یې مناسبې طرحې او پلانونه له اړوندو ارګانونو سره شریک کړي چې ډېر ژر به ځانګړې بودیجه منظوره او د بیارغونې چارې به یې پیل شي. د هغو باغونو په اړه باندې موږ مشخصې طرحې جوړې کړې وي او دا مو د مقام د ولایت سره شریکې کړي چې په هغې کې یوه طرحه د میلمه کوټ د باغ احیای مجدد بازسازي او ګرینري وه. په 98 کې مو پلان کې وه چې دا هغه ورغوو، بېرته د بیارغونې چارې ترسره کړو. متاسفانه چې د کرونا مرض په ارتباط باندې بودیجوي مشکل و. بالاخره مو خپل په ډونرونو سره تماس ونیو، د ټیلو مؤسسه مو دې ته وعده راکړې ده، عملاً یې پروپوزل اکسپټ شوی ده او یو اندازه چارې ترسره شوي دي. نو د هغې به کوم وران دیوال چې هغه هم جوړېږي او د تعمیر بازسازي هم کېږي، د تعمیر سیستم، د برق سیستم، دا ټوله موضوعات د یادونې ده چې د میلمه کوټ، صحرا، بادام، بلاوټ، فارمباغ او وزیر باغونه د خوست له تاریخي ارزښت لرونکو باغونو له جملې دي، خو خوست میشتي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي ممکن یاد باغونه د له منځه تللو له برخلیک سره مخ شي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.